سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار د استیناف محکمې دوه کارکوونکي نن سهار په جلال آباد ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند په روښان مینه کې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. له دغې پیښې نږدې 3 ساعته وروسته د دغه ولایت د بهسودو ولسوالۍ د فارمهډې په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یو موټر د ماین چاودنې له امله 2 پولیسان هم ټپیان شوي دي. ولسمشر غني وایي سوله او ټاکنې د یو بل متمم دي خو د یو بل بدیل نه دي. ښاغلي غني تېره ورځ په کابینې ناسته کې وویل د ټاکنو په اړه د هیڅ شک او شبه نه وي ځکه دا زموږ ملي دنده او قانوني وجیبه ده. نوموړي له ټولو اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې په ټاکلي وخت د رڼو او ټول شموله ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اړینه مرسته وکړي. سره له دې چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د تلې شپږمه ټاکل شوې خو امریکا په وار وار ویلي چې تر ټاکنو سوله ورته لومړیتوب لري. در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشه. این وظیفه ملی ماست، این واجبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده انجام بدیم. د هلمند د عمومي بندخونې د روغتیایي چارو مسؤل عبدالقیوم زکي په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د لښکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د نوموړي په کتنځي کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښې کې 2 نور هټیوال هم ټپیان شوي دي. د هلمند یو شمېر دیني عالمانو د سولې د روانو خبره ملاتړ وکړ او د بین الافغاني ناستو د دوام غوښتونکي شول. دوی تېره ورځ په لښکرګاه ښار کې په یوې راټولېدنه کې وویل افغانستان اوس مهال سولې ته نږدې شوی ځکه تر دې مخکې به د جګړو لپاره پلانونه نیول کېدل خو اوس په کور دننه او بهر د افغانستان د جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره پلانونه نیول کېږي. له دې سره سم د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا د قطر وروستۍ ناسته او ګډې اعلامیې سولې ته هیلهمند کړي دي. له دې سره سم په قطر ناستې کې د افغان میرمنو ګډون سولې ته د کندهارۍ میرمنو هیلې ډېرې شوي دي. دوی تېره ورځ په کندهار ښار کې په یوې ناستې کې زیاته کړه د دوحې په وروستۍ بین الافغاني ناسته کې د افغان میرمنو ګډون وښوده چې د ټولنې د دغه قشر رول د سولې په بهیر کې د حساب وړ دی. دغو میرمنو همداره ژمنه وکړه چې د سولې د بریا او اوربند د ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د قطر د 2 ورځنۍ ناستې په اعلامیه کې د سپین ږیرو معیوب او ناروغو بندیانو د بې قید و شرطه پر خوشي کولو او همداراز د هېواد په ټولو سیمو کې د ټولګټو بنسټونو د امنیت پر تضمین ټینګار شوی دی. او د ننګرهار په ښېوې ولسوالۍ کې د 12.6 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې تېره ورځ پیل شوې. دغه سړک د 141 میلیونه افغانیو په لګښت چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي په 9 میاشتو کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار د والي په وینا دغه سړک چې کچړۍ سیمه له برکاشکوټ سیمې سره نښلوي 40 کیلومتره دی چې نیمایي یې 4 کاله مخکې جوړ شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.